کچېرې یو انسان بار بار غوسه کېږي د ده دا هارمونونه نارفینفرین اپینفرین وینې ته افرازېږي دا د زړه ضربان زیاتوي چې کله زړه ضربان په نتیجه کې د وینې فشار لوړېږي کچېرې مسلسل دا بار بار کېږي نو بار بار د فشار لوړېږي آخر هغه انسان د لوړ فشار خاوند کېږي دا یو لوړ فشار بیا مختلف اغیز لري د زړه اټیک د زړه حمله شوه ګزار شو په سترګو په نظر او په ډېر شیانو باندې اغیزه اچوي یو بل قسم هارمون دی چې ته ACTH ویا هم د غوسې په حالت کې افرازېږي ACTH په نتیجه کې زموږ سره یو کارټیسول یو هارمون دی چې هغه افرازېږي کارټیسول هارمون دوی پرابلم پیدا کوي یو پرابلم یې په معده باندې الله پاک زموږ معده یو ډېر اهم ارګن پیدا کړی دی عضو پیدا کړی دی په دې کې یو داسې قسم تیزاب دي چې که یو څاڅکی موږ په دې لاس واچو په دې لاس مو وځي په دې تخته مو وځي لاندې په دا میز باندې مو وځي خو خدای پاک دې معدې ته یو داسې دیوالونه ورکړي چې ته میوسین لیر وایي چې دغه تیزاب چې راوځي او په دې کې کوم جراثیم راغی یا موږ غوښې راغلی شی نو دا تخریبوي خو د معدې خپل عضلات نه تخریبېږي زموږ د غوسې د وجې نه دا کارټیسول هارمون بار بار خارجېږي کارټیسول هارمون پروستاګلینډین یو بل هارمون دی چې زموږ د معدې دغه دیوالونه د قیمتي لیر چې دی چې تیزابونه د تخریب نه ساتي دا خرابوي نو پروستاګلینډین بند شي چې پروستاګلینډین بند شي نو زموږ هغه دیوالونه میوسین لیر نه جوړېږي چې نه جوړېږي نو موږ معده تخریبېږي پیپټیک السر ورته وایي د معدې تخریب اکثره تاسو به کتلي وي د غوسې کوونکي خلک د معدې تکلیف لري دویم مهم یو ریسرچ شوی دی د رایل کالج چې په کې دا وایي چې مسلسل بار بار غوسه کېدنه چې دا د شکر سبب ګرځي میکانیزم دا دی چې دا کارټیسول هارمون چې افرازېږي دا بل یو هارمون دی زموږ سره انسولین هارمون دی انسولین هارمون څه کوي د وینې نه ګلوکوز راخلي په حجراتو کې ننباسي کله چې زموږ سره د کارټیسول لیول زیات شو د کارټیسول لیول انسولین ته مزاحمت پیدا کوي چې نه وکړی شي چې دا ګلوکوز په اسانۍ سره حجرات ته ننباسي چې نه ننباسېږي زموږ سره په وینه کې د ګلوکوزو تعداد یا د ګلوکوزو کنسنټریشن زیاتېږي بار بار نو په اخر کې دا انسان د شکر سبب هم ګرځېدی شي یوه وجه د شکر دا ده غوسه او بله د غوسې نه لوړ فشار بله د معدې تکلیف او انسان ځینې هارمونونه لکه په نارینه کې ټسټرون هارمون دی دا هم چې یو انسان بار بار غوسه کېږي اکینه مردي خواهشات دغه شیانو باندې اثر غورځېږي بل په انسان په مخ باندې که بار بار مونږ غوسه کېږو د مخ ګونځې خرابېږي د مونږ د انسان چې کوم نارمل جسامت دی هغه خرابېږي هغه اثرات په اوږد مهال کې بیا ښکاره کېدی شي